مثال دی لکه ګل د مور ژوند دې وي بس تل د مور واه او زه په بالغ څه کوم شته چې مې سنګل د مور واه او مړ مې که خو مه کوه خان راته کنزل د مور واه او شماز به په جنت کې هم پیژنم مزل د مور. السلام علیکم ملګرو، زه مزهر هاوین او تاسو ګورئ هاوین ویب ټي وي. ما سره پیژندل شوي نوم ولاړ دی، د هغه تعارف څرګند دی، تاسو به پیژنئ. علي شماس ما سره ولاړ دی چې تاسو د ټیک ټاک د لارې د فیسبوک د لارې ګورئ. غوښتل مو ته چې څه شعرونه دې ریکارډ کړو، صرف په خپل پروګرام کې راته ډېر زیات هرکلی وایي او مننه هم کوو چې ټایم هم راکړی. ډېره زیاته مینه او مننه، الله دې قدر وکړه او وخت هم نه لمه. زه به سره څو شیونه اول شریک کړم چې مثال دی لکه ګل د مور ژوند دې وي بس تل د مور. واه او زه په بالغ څه کوم شته چې مې سنګل د مور واه او مړ مې که خو مه کوه خان راته کنزل د مور واه او شماز به په جنت کې هم پیژنم مزل د مور. ډېر ښه شماز مننه. او دغه څو شیونه به سره نور شریک کړم چې نه د بلا نه د حیوانه زما یره کېږي، بس د دې دور د انسان زما یره کېږي. واه یو مسله د یو وي داسې بل وي داسې نه ده، په دې خبره د ملا نه زما یره کېږي. واه او خان خپله ښه دي خو د سپي د حجرې ښه نه دي، یعنې قسم دی که د خانه زما یره کېږي. واه مننه. او څنګه چې بار ورېږي داسې مې کوټه کې هم وي، په دغه وجه د بارانه زما یره کېږي. واه او دغه یو شعر دی چې ښځې پرېښي دي او ګرځي هلکانو پسې، شمازه نور د دې اسمانه زما یره کېږي. ډېر ښه یاره شماز یو غزل ده نه بل هم. او دغه نیمې ګور کې د پیو په دوکان وباسي، پیو کې نیمې ګوټې اوبه د مسلمان وباسي. واه او هغه واده غواړي د شرمه ورته ویلي نه شي او مور یې مولیانو پسې ګرځي تی پیریان وباسي. ډېر ښه یا مننه. او په پښتنو کې د الله چاته محتاج مه کړه، پردي خو څه کمیس پرتوګ درنه خپلوان وباسي. مننه. او خپیاب د خپې منظر ته ځکه په ادب ورغلم چې بیا هندوم زما جومات ته خپل بوټان وباسي. ډېر ښه. او چې ښه غزل شماز ولیکي په دې دور کې کمیس پرتوګ ته نه دا بعضې شاعران وباسي. ډېر ښه شماز، ډېر ښه یا. ګرانو ملګرو، دا شماز چې تاسو واورېدو، خپل کور به وزر حمیل اجازت ورکړئ د لوی